بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم د سیرت د مبارکه سلسله د الله په توفیق سره روانه او موږ سیرت د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بیانو او اکثر برخه دغه سیرت بیان شوې ده. دا یو څو بیانونه دغه په سیرت کې اخرني دي او خبره موږ دا کوله چې کم فتوحات دغه په دور خلافت کې شي او بیا په اخرني بیان کې په اخره کې دغه د عبادت په باره کې خبره وشوه چې هغه څومره عابد انسان او د الله نه او د الله د عذاب نه به څومره یېرېدو. دا خبره ذکر شوې. یو کار هغه دا کړی چې یهود د خیبر او یهود د جزیرة العرب دا هغه شړلي او څنګه چې دا خبره د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې بیان شوې ده چې اووم کال د هجرتو اووم کال چې کله خیبر فتح شو، د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه ځای د یهودو سره داسې معامله کړې وه چې اتفاق ورسره په دې وکړو چې دا ځمکې به ستاسو وي، پکې کار کوئ، لګیا اوسئ، او د دې چې بیا کومه میوه د فصل دی هغه به نیم زمونږ نیم به ستاسو وي. او بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره مو وکړه چې نترککم علی ذلک ما شئنا، لکه دا کوم چې موږ تاسو سره د عقد کوو او دا معاهده کېږي دا داسې نه ده چې همیشه دپاره به یا څو پورې چې تاسو غواړئ، نه څو پورې چې موږ غواړو، چې څو پورې مسلمانان په دې خبره راځي چې او یهود د خیبر دی په خیبر کې اوسېږي او نیمه زمونږ او نیمه د دوی، و صحیح ده چې کله مسلمانان وایي چې وځئ نو بیا به وځئ، په دې باندې اتفاق شه. په دې منځ کې د یهودیانو غدر او خیانت کړی ده او دا د یهودو تاریخ دی، غدر او خیانت کول. قرآن کې هم د دوی غدرونه بیان شوي دي، دوی پلار نیکونو هم دا غدر او خیانت کړی ده، الله سره خیانتونه کړي پاتله د انسانانو سره. نو دې یهودو د خیبر دوی یو څو کارونه داسې کړي وو چې د هغې نه د اندازه ولګېده چې دوی غدر کوي د مؤمنانو سره. یو کار یې دا کړی و، د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا کار کړی و. ابن محیصه ابن مسعود الانصاری رضی الله عنه د محیصه زوی کشر دا دوی وجلی و، هغه تللی خیبر ته. امام نسائی دا روایت راوړی دی چې د محیصه کشر زوی و هغه د خیبر ته تللی و سکاري او بیا خلکو وموندو د خیبر په دې خوله کې مړ پروت و. کله چې د خیبر ته ورننوځي دقه ځای کې دا کس مړ پروت و. هغوی رالو رسول صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ګواهان راولئ چې دا چا وجلی دی. که تاسو ګواهان راوستو چې دا پلاني یا علاني وجلی دا کس به زه په تړلی تاسو له درکوم. هغوی یا رسول الله موږ به ګواهان اوس د کوم ځای نه دوه راولو، خو دومره ده چې انما اصبح قتیلا علی ابوابهم، دی د یهودو په علاقه کې مړ پروت. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې 50 قسمونه بخوري. دا طریقه ده چې کله ته یو دعوه وکړې په قتل کې چې دې سړي قتل کړی دی او تا سره ګواهان نه بیا 50 قسمونه بخوري. هغه یا رسول الله وی زه څنګه قسم وخورم په هغه څه چې ماته یقیني پته نشته. نو بیا به یهودو کې 50 کسان قسمونه خوري. نو هغه یا رسول الله هغوی له به قسم څنګه ورکوه، خو یهودیان دي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له دیت ورکو. او یو روایت کې داسې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې دو صحابیانو، یو نوم عبدالله ابن سهل او یو بلو محیصه، دا دواړه تلي خیبر ته. خیبر ته ورلو من جهد اصابهم، چې ورلو څه تکلیف ورته و یا سخته، دوی هلته خیبر ته ورسېدو. نو دې محیصه ته چا ووایي، د دواړه خو یو ځای تلي وو، څه وخت بعد دې محیصه ته چا ووایي چې ستا هغه ملګری تا سره چې کوم راغلی و عبدالله ابن سهل هغه چا وجلی دی او کوهي ته یې ګزار کړی دی. نو دی په یهودو پسې ورغی، دا محیصه او قسم ورته وخوړو د تاسو وجلی دی. هغوی نه دی موږ نه دی وجلی. تر دې چې بیا کله
دا خبره وچلېده او د ده قوم هم خبر شو، نو دی راغی د محیصه او د ده یو بل ورو حویصه، او دې کې زموږ دپاره یو فایده د هغې یاد ساتي. د حویصه د محیصه نه مشر او عبدالرحمن ابن سهل لاګه، د عبدالله ابن سهل ورور دی کوم چې وجلی شوی، نو ده خبرې شروع کړي. د عبدالرحمن خبرې شروع کړي د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې، یا محیصه خبرې شروع کړي، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې کبر کبر، دی لوی ته خبره پرېږده، مشر ته پرېږده. نو بیا حویصه خبره شروع کړه، هغه بیا دقه شان خبره وکړه دا کومه چې اوس ما تاسو ته د تېر شوي روایت کې ذکر کړه. دلته فایده زموږ دپاره هغه څه ده چې کله د کشر خبرې شروع کړي، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه وویل، مشر ته خبره پرېږده، هر ځای کې ځان مه مخکې مخکې کوه. یو ځای داسې دی چې هلته ستا خبره کول مناسب دي او لازم دي، بیا هلته ته خبره وکړه، خو چې کله مشراني نو ستا خبرو ته ضرورت نشته، مشر ته پرېږده چې خبره کوي. او داسې هم کېدی شي چې مشر تا له اجازت درکړي د خبرې، بیا هم صحیح ده، خو د ځان نه مخکې مخکې کېږه مه، دا بېادبي د مجلس هم ده، بېادبي د مشرانو هم ده، او دا د سړیتوب خلاف خبرې دي، د مشرانو به مخکې خبرې کول. نو دا دوی غدر او خیانت وکړو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو، نو هغه یو وصیت کړی چې یهود به د جزیرة العرب نه وباسئ، اخرجوا یهود اهل الحجاز و اهل نجران من جزیرة العرب. حجاز کې چې کوم یهود دي، حجاز د مکه مدینه طائف د خوا شاله کې د حجاز وي، دلته چې څومره یهودیان اوسېږي دا ټول به وباسئ. او دغه شان نجران کې چې کوم اهل کتاب دي یهود و نصارا، هغه به مو وباسئ. دې کې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه ده، او یهود لګیا په هغه طریقه باندې چې نیمه د هغوی و نیمه د مسلمانانو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت راغی، هغوی ته چا څه ونه وي، هغوی لګیا. عمر رضی الله عنه د خلافت اولنی دور چې و هغه ورته څه ونه وي. خو دې کې یو بله قصه داسې وشو چې د ده زوی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما او د هغه سره زبیر بن العوام یو بل صحابي و مقداد رضی الله عنه، د دوی مالونه و په خیبر کې ځمکې وي، نو دوی هلته لاړو، د خپل ځمکې او خپل مالونه یې کتو. کله چې دوی د خیبر ته راورسېدو، یو په یو طرف لاړ، بل په بل طرف لاړ، په خپلو خپلو کارونو پسې لاړ. دې کې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما باندې د شپې چا حمله وکړه، او هغه اوده پروت و، په خپله طلایي کې پروت و، او د برې نه به چا څه ګزار وکړو، څه شی پرې راګزار کړو، او د هغې د لاسه د هغه د ولې یا د لاس د اوږه د دې د هډوکې وتی و. کله چې سحر شو، نو دغه دوه ملګري پسې هم رالو، ورته یې داسې قصه شوې د هغوی زه خو نه یم خبر، خو زما د لاس برابر کړي، د هډوکې ایزي ته واپس کړي. دوی واپس رالو، عمر رضی الله عنه ته قصه وکړه چې موږ تلي وو خیبر ته، ورته موږ سره چا دا چل وکړو، نو هغه ورته یې هذا عمل یهود، دا خو واضح دی چې دا کار یهودو کړی دی. بیا عمر رضی الله عنه تقریر وکړو، منبر ته وختو او خلکو ته وویل ای خلکو، رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو سره معاهده کړې وه، کوم چې د خیبر یهود دي، او دا خبره ورته ذکر کړې وه چې کله موږ وغواړو نو موږ به وباسو، او د دوی وختن فوقتن د غدرونه او خیانتونه موږ ته راښکاره کېږي. نو داسې کار کوو چې دغه ځای کې زموږ بل دشمن خو نشته چې موږ له نقصان راکوي، خو همدغه یهود دي. نو د چا چې په خیبر کې څه مالي او د یهودو سره څه معامله رواني، لاړ شي خپلې معاملې ټولې صفا کوي. فإني مخرج یهود، زه ګوره یهود د دې ځمکې نه ویستل غواړم. یو روایت کې داسې راځي چې د یهودو یو مشر و، د خیبر کې چې کوم یهود و، د هغه نوم ابي الحقیق یا بني ابي الحقیق چې کوم خاندان د دې مشر راغی، ورته یې ویې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته یې وی ته موږ وباسي او ستاسو پیغمبر موږ سره لیکل کړي یا موږ سره معاهده کړی چې موږ به دلته یو. نو عمر رضی الله عنه ورته ویې دا خو ماته یاد دي چې هغه تاسو سره دا معاهده کړې وه، خو تا نه دا ییر دي چې تا ته یو ورځ ویلي وي ستا به په هغه ورځ څه حالي چې کله به ته د خیبر نه روانې په سورلۍ باندې به سورې او ذلیله به ځې. تا ته پیغمبر دا خبره کړې وه که نه؟ نو هغه ورته کان ذلک هزیلة من ابي القاسم، دا خو ابو القاسم صلی الله علیه وسلم رسول الله وسلم یادوي، وي دا خو هغسې موږ سره ګپ لګولی و، دا خبره هغه د زړه نه خو نه وه کړې، هغه هسې ګپ ولګو چې په هغه ورځ به دې څه حالي چې کله به د خیبر نه ذلیله وځي. نو عمر رضی الله عنه ورته ویې کذبت یا عدو الله، دروغ دی وی د الله دشمنه، انه لقول فصل وما هو بالهزل،
د رسول الله سلام خبرې واضحه یقیني خبرې دي، دا ګپ شپ نه دی. نو د دې نه بعد بیا عمر رضی الله عنه د خیبر نه دوی ویستو، دوی به یو علاقې ته لاړو چې هغې ته تیما ویلی کېږي، اریحا ورته ویلی کېږي، او د دوی چې څومره مالونه و په خیبر کې کجورې مجورې باغونه څه چې و د هغې په مقابل کې دوی له مال ورکو او دوی د هغه ځینه شړلي. نو دا د عمر رضی الله عنه په دور کې شوي دي چې دا یهود د خیبر د هغه شړلي دي دغه علاقو ته. دویم کار یې بل دا کړی و چې فدک علاقه کې چې کوم یهود اوسېدو مدینې ته نږدې، دغه شان نجران کې چې کوم نصاره و، نجران دا کوم چې اوس علاقه مشهوره نجران سعودي عرب کې، دې کې نصرانیان اوسېدو. نو دا ټول هغه د دې علاقو نه شړلي و، ایستلي وو. نو دوی بیا ووتو د شام یو ځمکه و، هلته دا ټول آباد شوي. خو دلته یو فایده یاده کوي چې جزیرة العرب بیا خصوصا تی مراد حجاز دی، مکه مدینه د هغې خواوشا کې چې کوم علاقې دي، یمامه دا پکې هم راځي. دې ته به خصوصا یهود و نصاره دا نه پرېښودی کېږي الا چې کله ضرورت وي، ضرورت لکه معاهده وشي یا د تجارت دپاره راشي یا بل څه کاري، خو هلته همیشه اوسېدو دپاره به نه راځي. ځکه په دې مسله ځان پوه کوئ، هسې به د ځان نه جذباتیان نه جوړو چې او دا خو څنګه او دا خو یهودیان او دا نصاره او دا خو هلته دي او دا دلته دي او دا داسې دي. نو ګوره مطلب دلته دا دی دوی د ویستو چې دوی به د همیشه دپاره په دې ځایونو کې نه اوسېږي، خو که راځي تجارت له، راځي یو معاملې له، د مسلمانانو مشرانو سره یو معاهده کوي، د هغې په رڼا کې دی راځي، څه وخت تېروي بیا ځي، نو دې کې څه حرج، دې کې حرج نشته. په دین ځان پوه کوئ او د هغې نه بعد بیا مخکې خبره کوئ. موږ کې مشکل دا دی خصوصا پښتنو کې چې موږ ټول کار د جذباتو نه اخلو، او په هغه جذباتو کې موږ خپل ځان له نقصان ورکوو، بل چا له به یا نقصان ورکوو یا نه ورکوو، خو اولنی او اخرنی نقصان چا له ورکوو، هغه موږ ځان له ورکوو. نو دا د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې دا کارونه شي. د عمر رضی الله عنه د ایمان ته به حیران شي چې دا څنګه انسانو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله یو روایت راوړی دی د ام سلمه رضی الله عنها نه چې دا د رسول سلم بیبي ده. وی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې دا مشهور صحابي دی، یو پیر په ام سلمه پسې ورغی او ورته وی ای مور، لکه چې د رسول سلم بیبیانې دا خو د مؤمنانو میاندې دي، ورته وی ای مور دا مال را سره ډېر زیات شوی دی. عبدالرحمن بن عوف ډېر مالداره صحابي او د هغه صحابي دی چې قصه به تاسو ته یاد دی چې کله دی مدینې ته راغی نو هېڅ ورسره هم نه او هغه انصاري سره رسول سلم د ده ورورولي قایم کړه. هغه ورته وویې زما دا ځمکې او جایدادونه چې څه دي نیم زما نیم ستا. نو ده ورته دعا د برکت وکړه، بیا ورته ویې ما ته لاره د بازار وښایه د تجارت. الله رب العزت دومره برکت د ده په تجارت کې اچولی چې سیرت کې ده راځي وی چې خاوره به په لاس کې داسې راواغسته که نه، خاوره به دومره قیمتي خرڅېده چې ته پوه شې مه کوه. او چې کله مړ کېدو دنیا نه تو دته دا پته نه و چې ما سره څومره مال دی. دومره الله مالداره کړی و عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه. عبدالرحمن بن عوف راغی په ام سلمه پسې، د رسول سلم په بیبي پسې، ورته وی مال را سره ډېر زیات شوی دی او یریږم چې دا مال مې هلاک نه کړي. دا د مؤمن یری، ځکه چې د دنیا چې کله په سړي پراخه شي که نه او الله رب العزت ستا حفاظت ونه کړي، نو د دنیا د انسان ایمان او هر څه ختموي. نو دې په ځان یېرېدلی دی، راغی په ام سلمه پسې وی مال مې ډېر شوی دی، انا اکثر قریش مالا، قریش کې زما په شان مال د هېڅ چا سره نشته. نو هغې ورته ویې زویه د الله په لار کې لګوه، دا مال به دې خراب نه کړي. بیا یې ورته د رسول صلی الله علیه وسلم یوه خبره وکړه، وی ان من اصحابي من لا يراني بعد ان افارقه. زما په دې ملګرو کې بعض داسې دي چې کله زه د دنیا نه لاړم دوی به بیا ما چېرته وویني. د دې څه مطلب شو چې بیا به ما چېرته وویني؟ څنګه؟ نو څه مطلب شو چې دغه کس به جنت ته نه ځي؟ بیا دلته زړه ته سوال لري چې اصحابي ویلی، نو دا مسله موږ مخکې ذکر کړې وه چې یو درس کې چا تپوس کړی چې ګوره صاحب په عربۍ کې ملګري ته وایي چې تا سره وخت تېروي. نو دلته مراد هغه کسان دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره وخت تېر کړی دی، او د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې کوم کسانو وخت تېر کړی د خوا کې ورسره ناست وو په هغې کې منافقان وو.
هرچی هغه صحابه کرام دي چې کوم الله ذکر کړی دی او د الله پیغمبر د هغوی شان بیان کړی دی هغه خو جنتیان دی کې شک نشته خو صحابي په اعتبار د دې چې وخت د رسول صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی دی نو وخت خو د رسول صلی الله علیه وسلم سره منافقان هم تیر کړی دی نو زما په دې کسانو کې چې ما سره ناس پاس دي په دوی کې بعض هغه دي چې زما د مرګ نه بعد ومانه دي په دې سره عبدالرحمن بن عوف یرو چې یعنې دا مال د الله په لار کې لګوه کوشش کوه چې الله دې د منافقت نه وساتي ځکه چې دا یو فایده یاده کوي د الله په لار کې مال لګول انسان د منافقت نه پاکوي وی عبدالرحمن بن عوف د هغې د خوا نه لاړ او د عمر سره ملاو شو د عمر رضی الله عنه سره چېرې زه د ام سلمه خوا له تلی وم او هغې ډېره عجیبه قصه وکړه چې رسول صلی وسلم وایي چې په تاسو کې یا کوم کسان چې ما سره ناست پاس شو په دوی کې به بعض ما بیانوي نه عمر رضی الله عنه راغی او د هغې د کوټې دروازې یې وټکوله اجازه دې ته وغوښتو او اواز یې ورته وکړو نور سره ته نه یم بالله انا منهم رسول وسلم زما سره تذکره خو نه ده کړې زه په کسانو کې خو نه یم که نه دا اوس د ایمان کومه مرتبه ده چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه هغه په ځان باندې شکي دی یریږي د منافقت نه یریږي د دغه بد صفت نه چې د چا کې نو هغه به رسول وسلم بیانوي نه نو هغې ورته لا ولن ابلي احدا بعدک نه نه ستا نوم پکې نشتي او ستا نه بعد زه دا خبره چاته کوم هم نه بس تا ته مې وکړه خبره ختمه شوه ځکه چې بیا به هر کس راځي تپوسونه به کوي چې زما تذکره شتي که زما تذکره شتي که هسې سړی دا قسمه خبرې واوري او بیا خپل ځان ته وګوري چې زمونږ به څه حالي که امام ابن ابي شیب رحمه الله روایت راوړی د زید بن وهب نه هغه وایي په منافقانو کې یو کس مړ شوی مدینه کې فلم يصلي عليه حذيفة رضي الله عنه نو حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه هغه په هغه باندې جنازې لمونځ نه و کړی وجه دا و چې دې حذیفه ته رسول صلی الله علیه وسلم د بعضو منافقانو نومونه ښولي وو چې هغه الله پیغمبر ته ښولي ځکه چې منافقت خو زړه کې هغه پته نه لګي نو الله پیغمبر ته بعض منافقان ښولي وو نومونه یې ورته ښولي وو پلانې 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 هغه نومونه رسول صلی الله علیه وسلم حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ته ښولي نو هغه ته خو پته وه نو په هغه کسانو کې یو مړ شوی او ده پې جنازه ونه کړه نورو خو پې جنازه وکړه نور ولې وکړه ځکه چې هغو ته خو پته نه نو عمر رضی الله عنه چې کله ولیدو چې حذیفه پې جنازه نه کوي او ګاډي ته ولاړ دی نو پسې ورغی وی امین القوم هو دیم په کسانو کې دی که هغه ته وی دیم په هغو کې دی بیا عمر داسې جدا کړو د خلکو نه وی بالله منهم انا زم په هغو کې هم که نه زما نوم خو رسول وسلم تا ته نه دی اخیستی که نو هغه ورته ویي لا ستا نوم رسول وسلم نه دی اخیستی او ستا نه بعد به زه دا خبره چاته نه کوم بس په دې ځای دروازه بنده کړه علماء کرامو چې کله هم د عمر بن خطاب رضی الله عنه په سیرت کې د دې خبرې تذکره کړې ده یا یې لیکل کړي دي نو لاندې هغوی دا خبرې لیکلي دي چې دا د عمر حال دی نو زموږ به څه حال وي مؤمن په ځان یریږي د منافقت نه مؤمن یریږي په آخره خاتمه باندې ته به ځان ته نه ګوري چې زه اوس څنګه یم دا زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي چې کوم طرف ته اړی راړی هسې چېرته ستا زړه ته به دا سوچ راغلی چې کیدای شي ما کې منافقت وي چېرته دا سوچ دې کړی دی چې زه د الله سره رښتینی یم که نه هسې اخوا دېخوا کوم او داسې پسې بیا ځه بلکې که ته نن سبا چا ته دا نصیحت وکړي که نه چې یاره داسې په ځان یریږه کیدای شي خفه شي هغه په دې باندې چې زه تا ته څه ښکارم زه تا ته منافق ښکارم زه تا ته فاسق او فاجر ښکارم یره خو شته که نه ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې ده الله رب العزت قرآن کې ذکر کړی ده وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام یا الله ما او زما زامن د بوتانو د بندګۍ نه لرې ساته داسې کیدای شي چې ابراهیم علیه السلام چې ته د بوتانو بندګي وکړي اخو د موحدینو امام دی یا د هغه زامن چې هغه پیغمبران دي هغو کولی شي دا نشي ځکه ابراهیم التیمی رحمه الله وی چې ابراهیم علیه السلام په ځان یریږي نو بیا څوک داسې دی چې هغه په ځان مطمئن دی چې ابراهیم علیه السلام یریږي
نو څوک پاتې شو چې هغه په ځان باندې مکمل مطمئن وي چې زه برابر یم، زه بیا شرک ته نشم اوړېدی، زه منافقت ته نشم اوړېدی، زما د ایمان نه ګډوډ کېږي، زما د آخره خاتمه به نه ګډوډه کېږي. دا د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه یو پیر د حذیفه نه دا تپوس کړی دی او یو تپوس یې د ام سلمه نه کړی رضی الله عنهم چې زه په دغه کسانو کې یم او که نه یم. نو موږ لم پکار دی چې خپل ځان ته وګورو چې موږ کې خو به منافقت نه وي که نه، د الله سره خو به موږ رښتیني یو او که نه به یو. دا خبرې مخې ته راولا نو په دې ایمان به یریږي، نو خیال به یې ساتي. الله رب العزت دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او الله رب العزت دې موږ د منافقت نه وساتي او الله رب العزت دې د دیندارۍ نه بعد بېدینۍ ته نه اړوي او الله رب العزت دې موږ د نیغې لارې نه بعد کږې لارې ته نه اړوي. او د یو څو دعاګانې ډېرې د الله نه غواړئ. یو الله قرآن کې ذکر کړی د نیکانو خلکو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، یا الله زموږ زړونه مه کږوه وروسته د دې نه چې تا موږ ته نیغه لار ښودلې ده. او دغه شان یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، که دا راته نیت پښتو کې وایه الله نه غواړه یا الله ما په دې دین ساته د مرګه پورې، یا الله ما د نیغې لارې نه بعد کږې ته مه اړوه. ښه اوس به راشو د عمر رضی الله عنه د ژوند اخرنۍ برخې ته او د ده د سیرت زموږ نه ډېر اوږد شو چې نن ما ته ښکاري 40 بیان دی. نور به په دغه تفصیل اکتفا وکړو، د ده د ژوند اخرنۍ برخه به شروع کړو. او ما تاسو ته په اوله کې ویلي د ده سیرت چې موږ شروع کوو چې که هر تفصیل لځي نو د دې سړي به کم شان بیانې او کمه خبره به د ده ذکر کوو. ورځو د ده د ژوند اخرنۍ برخې ته او خصوصا د ده شهادت ته چې دی په څه طریقې سره وجلی شوی دی او چا وجلی دی او دا شهادت الله دته مدینه کې څنګه نصیب کړی دی. اول خو دا مسله یاده کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه دا خبره واضحه ده چې عمر رضی الله عنه په خپل مرګ باندې نه مري، دی به وجلی کېږي. دا خبره حدیثونو نه ثابته ده. څنګه؟ لکه هسې یو حدیث دو پیته ذکر کو. امام بخاري یو روایت راوړی، انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر احد غر ته وختو، بره مدینه کې چې کوم معروف غر دی احد غر ته وختو، د هغه سره ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنه فرجف بهم، دا غر پرې وخوځېدو. چې وخوځېدو نو رسول صلی الله علیه وسلم دې غر ته اثبت احدا یا اثبت احد، اثبت احد احد غره غلی شه پارام شه، فإن عليك نبي پتا پیغمبر ولاړ دی بره، وصدیق او پتا رښتینی انسان ولاړ دی چې څوک دی ابو بکر صدیق، وشهیدان او دو شهیدان پتا ولاړ دي. د دې نه واضح شوه چې دا سړی په خپل مرګ به نه مري، دی به مري د چا په لاس به مري. او د عثمان دا تیم واضح شوه رضی الله عنه. ها امام احمد یو روایت راوړی دی او امام ابن حبان هم راوړی دی. عبدالله بن عمر وی یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم نظر په عمر ولګېد او هغه سپینې کپړې اچولې په ټولو رنګونو کې مزیدار رنګ، هغه سپین رنګ دی. دا حدیثون نه دا خبره ثابته ده، شریعت هم دې ته غوره وایي. او اسیم چې سړی سوچ وکړي پکې که نه نو دا سپین رنګ په سړو پورې په نسبت د نورو رنګونو ډېر خوند کوي. نو عمر رضی الله عنه یو پیر سپینې جامې اچولې وي، نو رسول صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو اجدید قمیصک ام غسیل، کپړې دې نوي جوړې کړي دي که نه انځلي دي. کله سړی کپړه دومره مزیداره وینځي چې هغه څه ښکاري نه یې ښکاري، هغه ورته بل جدید یا رسول الله نوي مې جوړې کړي، نو هغه ورته البس جدیدا، واغوندي دقه شان نوي جامې، یا دعا ده واغوندي دقه شان نوي جامې، وعش حمیدا او تیر کې ژوند ښایسته، وموت شهیدا او شهید مړ شي، وموت شهیدا. دا بیم دلیل دی په دې باندې. د دوه روایتونو دا معلومیږي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغه د دې خبرو نه دا واضح شوي وه چې دا سړی به دی به وجلی کېږي.
یو په خپل مرګ باندې نه مري، بلکې ده به د الله نه شهادت په خپله غوښتو په مدینه کې. کله موږ چاته ووایو که نه د الله نه دا سوال وکړه، لکه راشي یو مسله، هر چا ته مسلې دي او شروع کې ما ته دا مسله ده، ما ته دا مسله، ته الله ته ووایه. ده ته دا خبره داسې لرې غونته کې ښکاري چې ګوره د خپل رب نه به چېرته نه ناامیده کېږي. یوه بل زمونږ رب په هر څه قادر دی، که زما ستا ذهن ته راځي نو الله په هغې قادر دی. او د نیکانو خلکو د دعاګانې که ما درته په مثالونه شروع کړو که نه ته به حیران شي چې دوی د الله نه څنګه څه غوښتلي دي. لکه زکریا علیه السلام ته وګوره څه چلو، نه زوی غوښتل تعجب نه دی، په بوډاوالي کې او د ښځې بچي د مخکې نه کېدو هغه د الله نه زوی غواړي. ته اوس چاته داسې ووایه چې هغه سپین ږیری بلکل ختم وي او د ښځې خو په ځوانۍ کې بچي نه کېدو، اوس هغه هم بوډۍ شوی، ته دې ته ووایه الله ته سوال وکړي چې الله دله بچی درکړي. د دې زړه ته به دا خبر راځي ظاهري حالت. ته ظاهري حالت پرېږده، رب العالمین چې کوي هغه هر څه کولی شي. ښه سلیمان علیه السلام څه دعا غوښتې وه؟ داسې بچی راکړې الله چې بل چا سره نه وي. څومره یعنې ناشنا غوښتنه یې کړې وه او داسې وشوه که ونه شوه. سیلۍ الله رب العزت هغه ته مسخره کړې وه. نو دلته ګوره د عمر بن خطاب د دعا ته په صحیح بخاري کې دا روایت دی، عمر رضی الله عنه به دا دعا غوښته اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک، یا الله ماله شهادت راکړې ستا په لار کې، واجعل موتی فی بلد رسولک، او زما مرګ د خپل پیغمبر په ښار کې وګرځئ. دواړه عجیبه نه دي؟ ماله راکړي څه؟ شهادت مرګ، او مړ مې په کوم ځای کې؟ پیغمبر په ښار کې. یعنې هلته خو جنګ نه کېږي، که جنګونه او جهادونه کېږي خو د مدینې نه بهر دي ټول، مدینې ته خو څوک جنګ له نه راځي. خو الله باندې یقین ته وګوره. ځکه بعضو اثارو کې داسې راځي چې لور ورته ووایي د حفصه رضی الله عنها، وی پلار جانه نو ته عجیبه سوال کې شهادتونه په میدانونو کې میلاویږي، دلته څنګه؟ نو هغوی بس دی د الله نه غواړم. رب العالمین هغه دعا قبوله کړې، شهادت یې وله ورکړی د هغه هم په کوم ځای کې؟ د رسول وسلم په ښار کې نه، د رسول وسلم په جومات کې. نو ځکه دا راته زه د زړه نه ووایم چې څه مسله ده ته یې الله ته یې وایه. الله ته ګورې څه کول ګران نه دي، کیدای شي زما او ستا ذهن یې ګران ګڼي، الله ته خو ګران نه دي، الله ته هېڅ نه دي ګران. ښه د عمر رضی الله عنه د ارمان د شهادت چې دی د دې یو بله وجه هم وه، ده یو خوب لیدلی او امام احمد یو روایت راوړی دی د یو صحابي نه عوف بن مالک رضی الله عنه. هغه وایي عوف بن مالک وایي ما خوب لیدلی و، خوب مې داسې لیدلی چې دا ټول خلک راجمع شوي دي، ټول خلک، او په دوی کې یو سړی دی فکأني برجل قد فرعهم فوقهم بثلاثة اذرع، او په دوی کې یو سړی دومره دنګ ولاړ دی چې هغه د دوی نه 3 ګزه یا 3 سنګلې هغه دوی نه اوچت دی. نو یې ما تپوس وکړو په دې خوب کې چې من هذا، دا دومره دنګ سړی به کې څوک دی؟ نو یې راته وویلی شو چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه، دا عمر دی، دا خلکو کې چې دا دومره دنګ دی چې ښکاري نو دا عمر دی. وی ما وی چې لیما لکه دې څه وجه ده چې دی په دې ټولو خلکو کې دومره دنګ ښکاري او دا شان د ده دومره اوچت دی. وی راته وویلی شو چې انه لا تلومه فی الله لومة لائم. اولنی خبره دا ده چې دا سړی په حق ویلو کې د چا د ملامتیانو نه یېرېږي. یوه دویم دی به خلیفه د مسلمانانو، دی به خلیفه. دریم و شهید مستشهد، او دی شهید دی. نو 3 خبرې دي، یو دی په حق ویلو کې نه یېرېږي، یو به دی خلیفه، دریم دا چې دی به شهید کی. نو د عوف رضی الله عنه وی زه ابوبکر صدیق پسې رالم، د هغه دور او هغه ته مې دا قصه بیان کړه. وی ما ته وی چې لاړ شه عمر رضی الله عنه له زیری ورکړه، یا یو کس یې ولیږو چې عمر ته داسې ووایه.
نو عمر رضی الله عنه په ما پسې راغی کور ته راته وایي چې ته دا قصه بیا بیان کړه تا څه لیدلي دي خوب کې؟ وی ما خپل خوب بیانو چې خلک مې ولیدو په هغو کې یو کس دی او هغه داسې دنګ دی او ما تپوس کړي څوک دی راته وایي چې عمر دی. وی ما چې ولې؟ وایي ځکه چې دی په حق ویلو کې حیا نه کوي او دویم دا چې دی خلیفه دی. وایي چې کله دې ټکي ته ورسېدم که نه چې دی خلیفه دی نو وایي سخت یې ورټلم. وی راته وایي چې تقول هذا و ابو بکر حی، تا له حیا نه درځي ابو بکر ژوندی دی او ته دا قصې کوې؟ دومره به دوی د یو بل قدر او احترام کو. وایي زه غلی شو نو خوب ده پوره نه کو به ده قضیې پورې ورته بیان کو چې راته وویل چې دا خلیفه دی. خلیفه سره هغه دی ورټو ویې زورو زورنه یې ورکړی ته زموږ مشر ژوندی دی او ته دا خبرې کوي ده به خلیفه. وی کله چې عمر رضی الله عنه څه وخت بعد خلیفه شو نو زه یې ورځ په هغه باندې تیر شوم او هغه په منبر باندې عمر رضی الله عنه. وی چې زه ولیدم هغه خوب ورته رایاد شو. وی بیا یې راغوښتم چې ته دې خو راشه. وی زه پسې ورغلم وی چې هغه خوب چې تا بیانو اته پوره کړی نه و. وی ما شروع وکړه بیا. وی چې کله دې ځای ته راورسېدم چې دی نه یېرېږي په حق ویلو کې نو دغه ټیم کې وی الله دې کړي چې زه داسې یم عجزۍ ته وګوره. چې کله وی ما دا خبره وکړه چې خوب کې راته وویلی شو چې عمر په حق ویلو کې نه یېرېږي نه د چا د ملامتیا نه یېرېږي یا سوچ کوي نو وی داسې ووایي چې اني لارجو ان یجعلني الله منه. زه خو دا امید کوم چې الله ما دغه شان کړي څنګه چې خوب کې ویلی شي او وی دی به خلیفه یي. دا ټکی بیا وی چې کله ما دا ټکی ووی که نه نو وی ده ووی اسأل الله ان يعينني على ما ولاني، د الله نه مرسته غواړم په دې مشرتیا کې چې د دې حق ادا کړه. وی بیا مې ووایي چې وشهید مستشهد او دی به شهید وي. وی چې کله ما دا ټکی ووی نو عمر ووی وانا لي بالشهاده او ما ته به شهادت ته کوم ځای نه میلاو شي؟ تا خو عجیبه خوب لیدلی. زه خو جزیرة العرب کې دننه پروت یم، زه خو په مدینه کې دننه پروت یم، بهر ته وځم راوځم نه جنګونو له. نو دا ډېر عجیبه نه ده. وی بیا د ځان سره وایي چې یأتي بها الله ان شاء الله که الله وغواړي دا شهادت په ما له دې مدینې ته رارسوي. نو د دې خوب نه بعد به هم د بیا د دې شهادت څه کو ارمان بیا کو ځکه چې هلته دغه خوب پکې راغی. یو بل خوب چې لیدی شوی دی امام مالک رحمه الله راوړی دی. سعید ابن المسیب وی کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه د حج نه راواپس شو، دا د په ژوند کې اخرنی حج و، د مینا نه راواپس شو نو وی په یو ځای کې داسې ډیرکۍ راغله د شګو پستې شګي چې نو هلته یې څادر خور کو په هغې پرېوتو په لاره کې. بیا څه وخت بعد کېناستو او د لاسونه یې اوچت کړو الله ته په دغه څادر باندې په دې شګو کې الله ته یې لاسونه اوچت کړو وی اللهم کبر سني، یا الله وی عمر مې زیات شوی دی، دا بلکل د ژوند هغه اخرنۍ ورځ وضعفت قوتي او طاقت مې ختم شوی دی. اسی دې کې یو خبره یاده کوي چې لویه فایده زموږ دپاره دلته دا ده که نه که انسان ډېرو طاقتور شي خو په ده باندې چې دی نو زوال راځي، نور چې راوخیږي دا لازم بیا ډوبېږي. یعنې هغه عمر چې د هغه د بادرۍ او د شجاعت کیسې زموږ ماشومانانو ته یادېږي، زموږ دشمنانو ته یادېږي. دشمنانو چې کوم تاریخ لیکلی د اسلام د ده قیسې پکې ذکر کړي هغه هم دا وایي چې یالله طاقت مې نور ختم شوی دی. نو دا کوم طاقت چې الله درکړی دی که نه دا د الله د دین دپاره او د الله د راضي کولو دپاره استعمال کېږي، نو په دې باندې وخت را روان دی دا ختمېدو والا دی. چې سبا له ته بیا داسې ستومانه نه یې پښیمانه نه یې چې یاره ما په هغه طاقت په وخت کې دا کار کړی وی نو څومره به کوې. نه، دا وخت دومره ښه تېر که چې سبا له ته د الله شکر ادا کوي چې الحمدلله صحیح ده موږ کمزوري یو، موږ به څه دینداري کړي خو الحمدلله بیا هم موږ لګیا وو په هغه وخت کې څه نه څه موږ کول، داسې یې تېر که. نو الله ته فریاد شروع کړو چې یا الله عمر مې زیات شوی دی، طاقت مې کم شوی دی. دریم دا چې وانتشرت رعیتي
او زما د باچایي زما ما تحت چې کوم خلک دي کوم مسلمانان دي هغه ډېر شوي دي او خواره شوي دي. لکه اول خو دغه محدود ځای و، مدینه مکه خواوشا کې بعض نور علاقې دغه لږې ځایونه وو د ابوبکر صدیق په دوره خلافت کې. نو د دې کنټرولول ګرانو که اسانو؟ اسان. خو بیا ته سوچ کوه موږ د دغه سیرت کې هم د عمر په سیرت کې ذکر کړو چې د روم کمې کمې علاقې فتح شوې، فارس ایران او دغه خواوشا د علاقې فتح شوې، نو خلک خواره شو، علاقې ډېرې شوې. نو د دې سره غم پیدا شو چې د دې خو به الله تپوس کوي. نو دی وویل الله ته فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. یا الله ما خپل طرف ته راوبله په داسې حال کې چې ما د مسلمانانو په حق کې څه کوتاهی نه کړی. دا د مرګ ارمان دی. یعنې دی په خپله اوس د الله نه څه غواړي؟ مرګ غواړي. او بل موږ دا مسله ذکر کړه چې مرګ ته غوښتی شي خو د دنیوي مصیبت د لاسه نه. نو دلته د دنیوي مصیبت خو پې نه دی، د یریږي د الله نه چې الله ته مخامخ کېږم. هلته زه ورته بوډا شو، طاقت مې کمزوری شو، علاقې ډېرې شوې، خلک ډېر دي. د دې خلکو هر یو ته د هغه حق ورکول نو داسې نه چې دا رانه ضایع شي او الله به تپوس کوي. نو یا الله خپل طرف ته مې راوبله، یعنې مرګ راله راکړه په داسې حال کې چې ما د چا په حق کې کمی نه یې کړی. دا منځ کې خبر راله د دعا ما ته سره د بل خوب ذکر کوم. هغه خوب امام مسلم راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی. عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د جمعې په ورځ خطبه کوله او چې کله د الله حمد او ثنا ووي نو یې بیا د رسول صلی الله علیه وسلم تذکیره وکړه. د رسول صلی الله علیه وسلم تذکیره چې کله ختمه کړه نو بیا یې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تذکیره وکړه. دا ملګري ورته رایت شوي نو بیا یې دې ملګرو ته وویې وی رأیت رؤیا لا اراها الا لحضور اجلی. ما یو خوب لیدلی تاسو ته بیانومه او ما ته داسې ښکاري چې د خوب کې دې طرف ته اشاره ده چې زما په دنیا کې وخت لاک دی. خوب ما داسې لیدلی چې رأیت کأن دیکا نقرني نقرتین. خوب مې داسې ولیدو چې یو بانګي زه یو دوه ټونګي داسې ووالم او روایت کې داسې راځي چې 3 ټونګې ووالم او دا بانګي چې دی سور رنګ کې و، سور رنګ کې بانګي دی او څو ټونګې وو؟ 3، 2 یا 3. نو زه لاړم په اسماء بنت عمیس پسې رضی الله عنها. دا د ابوبکر صدیق بیبي ده او دا ډېره ماهره و د خوبونو په تعبیر کې. هلته دې خاوند هم ماهر و. د ابوبکر صدیق په سیرت کې موږ ذکر کړو چې ابوبکر صدیق د خوبونو په تعبیر کې ډېر ماهر و. نو دې ورغې په اسماء پسې. د دې ځینې دا مسله راووته ګوره چې د ضرورت په وخت کې ته د پردۍ زنانه سره د ضرورت مطابق خبرې کولی شي چې په کې اراده د شهوت نه وي، یره د فتنې نه وي، د کې هېڅ حرج نشته. یو ضروري خبره راغله د پردۍ زنانه سره هغه لازم ده نو ته د دې زنانه سره هم خبرې کولی شي، زنانه تا سره هم کولی شي، خو چې د فتنې یره پکې نه وي. اوس بلکل ځوان هلک دی او پیغله جنۍ ده، یره د فتنې ده، که دوی د یو بل سره خبرې وکړي نو دې کې پکار چې دوی یو بل سره خبرې ونه کړي. نو عمر رضی الله عنه ورغی د اسما خواله ورته یې ویل داسې خوب مې ولیدو. هغې وله ناشنا تعبیر راوویستو. دا خوبونو د تعبیر نه دا ډېر ګران علم دی. هغې پکې سوچ وکړو چې بانګي دی او د بانګي رنګ سور دی او 3 ټونګي دي یا 2 ټونګې ورکوي. ورته یې امیر المؤمنین ته به وجره کېږي او کوم کس چې به دې وجني نو هغه به عربی نه هغه به په عجمو کېږي. لکه چې دا سور رنګ دې ته اشاره کوي. دغه طرفونو دا خلک چې دي فارس او زموږ د طرفونه چې دا خلک رنګ نسره دي په نسبت د عرب. نو ته به وجلی کېږي او کوم کس چې دې وجني هغه به په عجمو کې هغه به په عربو کې نه وي. خیال مې دې تعبیر ته یعنې دې ته چا ذهن ځي چې بانګي دی سور رنګ کې دی، معنی ده چې دی په عجمو کې دی. نو بیا یې دې ملګرو ته وویې وی ما ګورې تاسو ته لار واضحه کړې ده، دین مې درته واضحه کړی دی. وترکتکم علی الواضحه،
او په دې لارم پرېږدم که نه چې پای کې څه شک او شبهه نشته، نو داسې نه چې زما د مرګ نه بعد تاسو ګس او خی ته شئ، په دې لار به څه شئ؟ په دې لار به نیغ پاتې شئ. په یو روایت کې ورسره داسې راځي چې وی خلک ما ته وایي چې ته په ځان پسې خلیفه وټاکه، لکه ته وایي چې زه دنیا نه تلو والی یم، نو څه وکړه؟ یو خلیفه خو وټاکه ځان پسې که، لکه څنګه چې ابوبکر صدیق عمر بن خطاب ټاکلی. نو وی ده ورته ووایي دې ملګرو ته وی خلک راته وایي چې خلیفه وټاکه، وان الله لم یکن یضیع دینه، الله ګوره خپل دین نه ضایع کوي. خو که چېرته بیا مرګ په ما باندې راغی که نه په دې نږدې ورځو کې، نو زه څوک ټاکم نه. فان الشورى فی هؤلاء السته، نو دا شپږ کسان دي، د دوی به مشوره باندې به مشر ټاکلی کېږي. الذين مات نبي الله صلی الله علیه وسلم وهو عنهم راض، دا شپږ هغه کسان دي چې پیغمبر د دنیا نه تللی و د دوی نه راضي و. دا شپږ کسان څوک دي؟ عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه، الزبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. دا شپږ کسان دي، دوی به مشوره وکړي. د دوی په مشوره چې بیا څوک مشر وټاکلی شو، تاسو به ټول د هغه سره بیعت وکړئ بس. نو دا فایده یې ده کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره مشورې ته نه و پرېښودې، هغه سجل کړی، هغه کس ټاکلی و، وصیت یې کړی چې زما نه بعد به خلیفه هغه به عمر بن خطاب وي. هر چې عمر بن خطاب دی نو هغه خبره واپس کړې و څه ته؟ خبره یې واپس کړې و مشورې ته. او مشوره د چا په منځ کې؟ د شپږو کسانو منځ کې، دا نه چې ټولو ته یې ویلي دي. یو دا خبره یاده کړئ، ګورئ مشوره چې ده که نه، دا د پوهه خلکو په منځ کې ده، د اوچتو خلکو په منځ کې چې هغه عقل والی دي، هغه رایه والی دي، د هغوی خبره منلی کېږي، دا د هغه کسانو منځ کې ده. داسې نه چې اوس یو کس مري، یو باچا، او ټول ملک ته وایي چې تاسو مشوره وکړئ. داسې کېدی شي؟ ټول ملک به څه مشوره وکړي؟ سهل ته به ورسي؟ نه. داسې کېږي چې یو باچا چې کله ویرېږي چې یاره او مرګ را روان دی، او دې څه کسان وټاکي په مشرانو کې چې دوی به مشوره وکړي، نو دا طریقه په شریعت کې شته، او په دې عمل چا کړی دی؟ په دې باندې عمر رضی الله عنه عمل کړی. یو روایت کې داسې راځي، امام طحاوي راوړی دی، وی عمر بن الخطاب خطبه کوله رضی الله عنه، خطبه کې دقه خوب ذکر کو، وی خوب مې لیدلی و دیکن احمر، او بانګي مې لیدلی و څنګه رنګ کې و؟ سور رنګ کې و. نقرني دې خوب ته ګورې ښه، یعنې الله تعالی هر څه څنګه واضحه کوي. واضحه خو شوه، اسما ولا څنګه تعبیر راویستی و چې ته به وجلی کېږي؟ عجمي به دې وجلي، عربی نه. دلته اوس څه لیدی؟ ما خوب لیدلی دی، سور بانګي دی، زه یو څو ټونګې ووالم فی معقد ازاري 3 نقرات، دې کوم ځای کې چې دا پرتوګاښ تړلی کېږي که نه، په دې ځای کې دې بانګي زه 3 ټونګې ووایم. وإني استعبرت أسماء ابنة عميس، او ما دا اسمانا دا دي تعبير معلوم کو، نو هغې راته ووایي چې یقتلک رجل من العجم، امیر المؤمنین ته به یو عجمی وجلي. او وی زما خو دا ګمان نه و د سره، ما خو چې زه به په اچانک مرګ باندې مرم. وإني أشهدكم أني إن أهلك ولم أعهد، او زه تاسو ګواه کوم په دې خبره باندې، که چېرته زه مړ شوم نو زه څوک ټاکم نه یو کس، فإن الأمر إلى هؤلاء النفر، نو خبره به د دغه کسانو په لاس کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی او د دوی نه راځي. بیا دغه کسانو نومونه یې ورته واغستو: عثمان، علي، طلحه، زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف. هسې دا شیعګان روافظ وی د عمر او د علي د یو بل سره نه لګېده، ځکه چې عمر په ډېر ظلمونه کړي او د هغه په ښځې وی ظلمونه کړي، او دې کې دې پکې چا نوم لري؟ د علي رضی الله عنه نوم پکې دی. ځکه دا د روافظو د شیعګانو دا ډکوسلې او د دوی د دروغو دا تاریخونه د دې نه مه متاثره کېږي، حقیقت ګورئ او هغه معلوموئ. ښه، ابو لؤلؤ المجوسي، د خبیث د مجوسیو او دی د فارسو، د ده په لاس باندې عمر رضی الله عنه شهید کړی شوی دی. او تاسو به تعجب وکئ چې شیعګان او روافظ د دې سړي مزار یې جوړ کړی دی، او ده ته بابا فیروز ویوي،
بابا فیروز او د ده خواله ځي درته چغې وایي د ده نه مرستې غواړي. ولې دا ما د دوی په کتابونو کې کتلي دي او اورېدلي مې دي. یو خو داسې دی چې ما د بل چا نه اورېدلي، نه نه، د دې روافظو بعض ویډیوګانې مې کتلي او د دوی په کتابونو کې مې کتلي دي. ولې دا سړی ستاسو په نظر کې دومره قدرمند دی؟ ځکه چې ویده امت د غټې فتنې نه خلاص کړی دی او دغه فتنې نوم عمر بن الخطاب رضی الله عنه. بیا بعض راشي وي موږ یو یو ټول، موږ څه یو؟ یو یو. بلکې دعا چې غواړي دغه خبیثان، دعا چې کله غواړي، دا دعا غواړي یا الله زموږ حشر د ابو لؤلؤ سره وکړي. قیامت په ورځ وي موږ د ابو لؤلؤ سره راپاسې، هغه چې وي کوم جهاد کړی دی دا په تاریخ کې چا نه دی کړی چې دومره غټ سړی ویده وجلی دی چې هغه د اسلام نه وتی او هغه دا او هغه دا، والعیاذ بالله خبرې زموږ په خوله راځي نه. خو زه تاسو ته تفصیلي بیانوم چې دا سړی مدینې ته څنګه راغلی دی. دا ابو لؤلؤ ابن سعد رحمه الله په خپل طبقاتو کې روایت راوړی ده په صحیح سند سره. عمر رضی الله عنه دا طریقه وه چې کم کسان قیدیان شي، قیدیان په عجمو کې خصوصا او که په عربو کې مو چې د بهر علاقې او دی بالغي نو مدینې ته به دننه نه راولېږي. دا د هغه فیصله. په قیدیانو کې کم قیدي چې بالغي او د دې علاقې نه دی، د بهر دی، مسلمان نه دی، نو دی به دننه مدینې ته نه راولي. ولې بند کړي؟ هسې تاسو ذهن ته څه نه راځي؟ خپل ذهن هم لږ وچلوئ. ولې به یې بند کړي؟ فتنه ترې جوړېږي چې خبره د دشمن نه، دشمنان خو داسې مدینې ته به تلو راتلو ډېر کافران، خو دې سړي نه فتنه جوړېږي چې دی په مدینه کې پوخ اوسېږي او پاتې کېږي. نو د دې چلو شو چې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د خبره ولیکله، یو خط یې ولیکو عمر رضی الله عنه، او دی په هغه وخت کې په کوفه کې و دا مغیره. وی زما سره یو خادم دی، یو مری دی، الک دی. الک ته معنی ده چې عمر ډېر نه دی، نه بالغ شوی دی او ډېر ماهر سړی دی، ډېر کسبونه ورته معلوم دي. نو که ته اجازت راکړې او زه دغه هلک ته ووایم او دی د مدینه کې ورته یې وي دی ترکاڼ هم دی، دی نقشې هم جوړوي، دی جرندې هم جوړوي، دی دام کوي، دی دام کوي، یعنې فایده پکې ډېره ده ځکه چې کارونه ورته ډېر معلوم دي. عمر رضی الله عنه صحیح ده نو چې ته وایې سبحان الله. دا ګورې ده سره عمر ښه کړي او دا خوب په بدل کې وجلی دی. یعنې د عمر دا طریقه نه وه رضی الله عنه چې داسې کس دننه مدینې ته پرېږدي. اوس یو خبره به ته ذکر کړم، د خبرې نه خبره جوړه شي. کله چې چاته ووایي چې د حکومت دا نظام دی او دا خبره داسې ده داسې، مړه دا درکوه دا پخوا داسې وه، پخوا چې دی دا دغه و، دا کاډونه وو، پخوا چې دی دا حدود وو، پخوا چې دی دا وو، دا نظام وو، دا داسې ځان به سوري شین کړي. ګوره د مسلمانانو مشر چې کله یو فیصله کوي که نه، په هغې کې د مسلمانانو خیر او د شریعت خلاف نه وي، هغه به مني ځکه کې د ټولو خیر دی. هسې که نن سبا دا پاسپورټونه او دا کارډونه مونږ ختم کړو، د دنیا به څه حال وي؟ څه وایي تاسو؟ هغه هر څه شتي او دا حال دی. غیر قانوني کارونه څومره کېږي، دا دې ته ختم کړه بیا به څه کېږي؟ اوس دې ځای کې د عمر رضی الله عنه قانون ته وګوره څومره فایدهمن و د مسلمانانو دپاره، د مدینې والا دپاره خصوصا. او چې کله یو پیر هغه صرف د خپل قانون په خپله خلاف ورزي وکړه، نقصان یې سره ووته. نو مغیره ورته وویې وی دې سړي کې فایده ډېره ده، د سره ما خبره په 100 درهمه کړې د میاشتې، دکې دی خو غلام دی، 100 درهمه به ماله راکوي هره میاشت، د دې نه زیاتي چې دی هغه به د چای یاره تاسو ودې ابره دی غلام 100 به ماله راکوي اول درهمه هره میاشت، نورې به دی. بس ابو لؤلؤ راغی مدینې ته او خپل کاروبار یې شروع کړو، ډېر مشهور شو.
ډېر خصوصا د جرندې دا پل نه دا به ډېر مزدار جوړو، چړې به یې جوړولې، تورې به یې برابرولې، ښه کار یې روان. نو دی راغی په عمر رضی الله عنه پسې، ورته یې وی د پیسې د ټکس په ما باندې د مغیره ډېر زیات یې ښودلی. مغیره په خپله کوفه کې، نو که ته هغه ته وینا وکړې او د ټکس کم کړي، عمر رضی الله عنه ته تاله کم کار درځي، هغه ورته ماله دا راځي، ماله دا راځي، ماله دا وشمارلې. نو هغه ورته وی ما خراجک بکثیر فی کنه عملک. نو داسې ډېرې پیسې خو نه دي، ته دې خپلو کارونو ته وګوره، یو کار خو ته نه کوې. اوس که یو کار دې کولی بل نه درکلی بیا صحیح ده، ما به ویلی وی چې او پیسې څه دي ډېرې، خو ته ګټې څومره. نو دغه وخت کې د دا مخ تک سور شو د غوسې نه، او داسې د ځان سره بنګېدو او غړمبېدو دغه ځینې ووتو. د دې ځینه د امیر المؤمنین ته په زړه کې پرته وه. یو څو شپې تېرې شوې، نو عمر رضی الله عنه داسې روان و، سزي ته وته په چکر باندې، دا هلکې به مخه تېر شو، دا بلولو وه. نو اواز یې ورته وکړو دې خوا راشه. وایي ما اورېدلي دي چې ته اوس بله قیسه کې. هغه ورته وایي څه؟ امیر المؤمنین ورته وایي وایي ما اورېدلي دي چې تا ویلي چې زه به یو داسې پل جوړوم د دانو د میده کولو دپاره چې هغه به په سیلۍ چورلې. دومره لکه ته مهارت لري او دې ته اراده ده. نو دا خبره رښتیا ده؟ وایي ده ورته دا مخ راوړو او د خبیث سړي خباثت ته د مخ نه پته لګي. وایي دا مخ یې راوړو ورته ویې او وایي د عمر رضی الله عنه سره داسې 9 کسان وو ملګري. وایي دا به زه جوړوم، خو تاله خو به زه داسې پل جوړوم که نه یتحدث بها الناس، چې خلک به بیا په تاریخ کې او په قصو کې یادوي. د صفا خبره ونه کړه. نو چې کله دی لاړ، نو عمر رضی الله عنه مسکی شو، دې ملګرو ته وایي تاسو پوه شوئ؟ وایي نه. وایي دې ماله دمکي راکوي چې زه به دې واچوم. وایي دې چا ته وایي عمر په دنیا یې باچایي کړې ده، څنګه هغه ده په خبره نه پوهېږي. وایي دې ما یروي او ماله دمکي راکوي چې تا به وچنم. الغرض دا خبره دومره جوړم وانغسته چې په دې پسې بیا تحقیقات شروع کړي او په دې پسې دغه شروع کړي، خو دومره ده چې پته ولګېده چې دې سړي امیر المؤمنین ته په زړه کې پرته ده وته. یو روایت کې داسې راځي، ابن حبان هم راوړی ده، ابو یعلا راوړی دی، هغې کې هم دغه قصه ده، خو هغې کې داسې دي چې مغیره ده ته ویلو چې ماله به روزانه 4 درهمه راکړې، روزانه 4 درهمه. نو دی د امیر المؤمنین سره میلاو شو، دغه شکایت یې ورته وکړو، ورته یې ویې پیسې راباندې ډېرې زیاتې یې ښودې. نو عمر ورته ویې اتق الله واحسن الى مولاک، د الله نه ویرېږه او د خپل مشر سره ښه معامله کوه. مشر یعنې مغیره ورته یاد کړو. او د عمر رضی الله عنه بیا دا اراده وه، الله اکبر. ګوره ځکه فیصله ډېر زر مه کوئ، موږ کې هم دا مرض دی، موږ ډېرې زر فیصلې کوو. د عمر رضی الله عنه اراده دا وه، ده خو ته شکایت وکړو، هغه ورته وایي زه خیر ته ګزاره کوه او د خپل مشر قدر کوه. اراده یې دا وه چې دی به اوس مغیره ته خط لیکي چې ته هم لږه ګزاره کوه، خو هغې ته یې پرېنښوه. ګوره کله چې تا سره څوک خبره کوي که نه، ته ډایرکټ په منټ 2 کې فیصلې مه کوه چې او د دې سړي به دا اراده وه، د ده به دا اراده وه، د به دغه اراده وه. ارادو علم هغه د الله سره دی. نو د هغه دا اراده وه چې دغه ته ولیکي، دا مغیره ته چې ته هم لږه ګزاره وکړه. نو وایي دغه هلک قار شو او سم قار شو، دا ابولؤلؤه دا مجوسي. او دی وایي وسع الناس كلهم عدله غیري، د عمر رضی الله عنه عدل د دنیا ګوټ ته رسېدلی دی او د هر چا په برخه کې د ده عدل راغلی دی، سوای زمانه چې ما سره عدل ونه کړو. هغه ورځې نه وایي ده شروع وکړه او یو چاړه یې جوړولی، یو خنجر یې جوړو، عربي کې ورته خنجر وایي، موږ ورته خنجر وایو. دا یې جوړو او 2 سرونو والا چې څوکې 2 نو فاضمر على قتله، زړه کې د قتل اراده وه. فاصطنع خنجرا له رأسان، روایت کې راځي خنجر یې جوړ کړو، چاقو چاړه یې تیاره کړه، خو په خپله د ترکاڼو انګرو. نو ده 2 څوکې ورله جوړې کړي چې که ګزار یو هم کېږي نو هغه به څو شمارلی کېږي، هغه به 2.
او په دې سوکې ورته زهر ولګول، په دواړو سوکو باندې زهر. نو سوچ کوو چې دا چاړه دننه لاړی شي او په هغې زهر هم لګېدلي. دی وجلی شوی څنګه دی؟ موږ به څه نه څه خبره وسو کو، نور به پرېږدو روان درس ته. امام بخاري دا قصه راوړې ده، نورو کتابونو کې مشتي. عمرو بن میمون وایي الله اکبر، دا ناشنا قصه دی ذکر کوي. وایي په کومه ورځ چې عمر رضی الله عنه شهید کېدو سحر، نو زه هغه ته نږدې ولاړم او زما او د عمر په منځ کې عبدالله بن عباس رضی الله عنه. او سبحان الله یو روایت کې داسې راځي، وی زه په دې دویم صف کې ولاړم، اولني کې نه ودرېدم. ولې نه ودرېدم؟ په خپله وی د عمر رضی الله عنه دومره هیبت وکړه چې د هغه سره په خوا کې ودرېدې نو هسې به د باندې په ژمي کې خوله راتله. نو د هغه سره دا ودرېده، د دې مې زړه ونه کړو، نو د دویم صف کې شاته ولاړ. نو د هغه دا طریقه وه چې کله به اقامت وشو نو هغه به د صفونو په دې منځ کې ګرځېدو په خپله، او دا به وي استو، یو ته به وي سینه دننه که، بل ته به وي خپه جوخته که. نن ته موږ ګپ جوړ کړی د دې مسلې نه. او بیا زموږ د پښتنو جوماتونه کې د وریدو صفونه واړه پې هم پوهېږي چې دی غلط ولاړ دی، یو به هغه ځای کې، بل به دې ځای کې، دویم صف په نیمګړی، په درېیم کې به ولاړ وي. څوک به زور کوي چې کنډیشن ته ایسي ته نږدې شي، څوک به زور کوي چې ګوټ کې کښېني، څوک به زور کوي چې په پوست قالین کښېني. او نه هلته زموږ مولیان او امامان دې مسلې ته توجه ورکوي. ښه دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم هم وګورئ. عمر رضی الله عنه په باره کې راځي هغه څه کسان هم مقرر کړي په خپل دور خلافت کې، د هغوی دا ډیوټي وه چې اقامت وشي نو دې صفونو کې زر وګرځئ چې صفونه څنګه دي. نو چې کله هغه ته پته ولګېده چې صفونه برابر دي، او د غیب علم د چا سره وي؟ که د غیب علم وی نو امیر المؤمنین ته به خپل هم پته وي، خلکو ته هم پته وي چېرې څه حادثه راتلو واله ده، او داسې حادثه چې دا امت به ټول خوځوي. نو یې صفونه برابر کړو. او مخکې شو کله به هغه سوره یوسف ووایي په سحر مانځه کې، کله به سورة النحل ووایي. یعنې سحر مونځ به امیر المؤمنین طریقه اکثر دا و چې سحر مونځ به یې اوږد کوو. نو اولنی رکعت به بیا د دویم نه ښه اوږد کوو چې دا خلک راجمع شي، دا د هغه طریقه وه. او سحر مونځ پکار دي چې سړی اوږد وکړي، رسول صلی الله علیه وسلم به هم اکثر اوږد کوو، کله ناکله به یې لنډ کوو. وایي چې څنګه امیر المؤمنین ووایي الله اکبر، وی چې الله اکبر وی او بس دغه تلاوت شروع کېدو ولا وی دې کې چغه شوه، قتلني الکلب، هغه سپي وواله به وایي. نو په هغه وخت کې خو داسې نه و چې لیټونه وو، رڼاګانې وې، سهار مونځ دی، توره تیاره ده. یو روایت کې راځي اکلني الکلب، هغه سپي را باندې چک ولګوی. فطار العلج، نو دغه خبیث مجوسې وی وتښتېدو بسکین ذات طرفین، هغه چړی هم ځان سره وتښتول او هغې ته دوه سوکې وي، دوه خولې وي. خباست یې بیا دا وکړو چې څوک چا رانیوه نو ښی ګس ته ټول په چړو باندې ووت. 14 کسانې په جومات کې به دغه ورځ په چړو ووالې دي، چې په هغه 14 کې وو په هغه ځي مړه شوي دي. یعنې په هغه سحر سوچو کې مسیح نبوي کې ښه وینې بهېدوي. او چې کوم ولاړو کوم اوچت د الله بندګان او راغلي سلو، امیر المؤمنین تقریبا 6 ګزاره والی. بیا داسې وشو چې یو مسلمان یو پکې سوچ ته وکړو چې کوم د مونځ کوونکي و، هغه څادر اچولی و یا چوغۍ راوړې وه، هغه چې هغې ته ټوپۍ یې هغې راواخېسته په ده باندې ورګزار کړه. نو چې کله ده ته پته ولګېده چې ما پرېږدي نه، ځکه چې دې کسانو نه ته څنګه خلاصېږي، او بیا د دې مسلمانانو نه چې داسې ایمان والی او بیا امیر المؤمنین دې والی دی، خلاصېدو خو سوال نه پیدا کېږي. نو هغه په دقه چاړه باندې په خپله ځان حلال کو یا په خپله ځان مړ کو، چړه یې په ځان کې ووله هلته ځان مړ کو. عمر رضی الله عنه د عبدالرحمن بن عوف دا لاس داسې ونیو شاته پسې ولاړ، ځکه حدیث کې راځي چې امام ته نږدې ودرېږئ کوم چې تاسو کې هوښیار دي او پوهه دي، ځکه چې منځه کې هر څه راتلی شي. نو عبدالرحمن بن عوف یې لاس نه داسې ونیو را مخکې کړو مانځه ته. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، او دې مخکې سب چې دا قصه ولیده ښه،
اخیری چې کوم جماعت ته فإنهم لا يدرون هغوی ته هېڅ پته نشتی چې څه قصه ده، صرف دی محسوسه کړه چې د عمر رضی الله عنه آواز نه راځي. نو د شانه اوازونه شروع شو چې سبحان الله سبحان الله، موږ ته آواز نه رارسي. ما عبدالرحمن بن عوف ورمخکې شو، په هغه ورځ ډېر لنډ مونځ وکړو. په اولیني رکعت کې ان اعطیناک الکوثر وي، او په دویم رکعت کې اذا جاء نصر الله والفتح وي. ځکه چې امیر المؤمنین والی شوی دی په چړو، غټ غم دی، مصیبت دی، 14 کسان نور والی شوي دي، و پکې په غزي کې مړه شو. نو هغه مونځ لنډ بس راټول کړو. کله چې امیر المؤمنین یې ووړو، نو په هغه ټیم کې هغه عبدالله بن عباس ته وایي چې انظر من قتلني، معلوماتو کې زه چا وجلی یم. هغه ووتو معلومات یې کړو، راغی ورته یې ویل امیر المؤمنین غلام المغیره، هغه د مغیره هغه غلام نو، هغه تا ته چې مغیره خط لیکلو. ښه وي هغه ډېر کار کسب چې وله ورته هغه ویه وکړ. وی قاتله الله، الله دې دې ذلیله کړي. لقد امرت به معروفه، ما خو دې سره ښه کړي، ما خو مدینه کې داسې خلک نه پرېښودي، دې سره خو ما ښه وکړو، ما ولې اجازت ورکړو چې مدینې ته زه خیر دی راځه. خو بیا وی الحمد لله الذي لم يجعل میتتي بيد رجل يدعي الاسلام. د الله شکر دی چې زما مرګ د مسلمان په لاس نه دی لیکلی. هېڅ خبره نه که ده په ما باندې ګزاره وکړه. دکه خلکو عمرو بن میمون وایي چې بیا خلکو راغستی و کور ته وړو، او وکأن الناس لم تصبهم مصیبة قبل یومئذ. او دا خلک داسې ګډوډ شو که نه په مدینه کې، لکه د سره چې په مدینه باندې د سره مصیبت نه راغلی، دا اولنی مصیبت راغی. نو یو چغه وه بس د امیر المؤمنین د کور نه بهر یو خبره چې چا وی لا بأس، نه نه روغ دی روغ دی، او څوک لګیا دي چې یاره حالات یې ښه نه دي، او څوک لګیا دي چې ښه به شي، او څوک وایي چې ګوره که پاتې شي. ګڼه چې جوړه شي، خلک یو بل سره خبرې کوي، بهر د دنیا ولاړه. دا منظر هسې تاسو ذهن کې جوړولی شئ چې څنګه حال به په هغه ورځ په مدینه باندې. او دا معمولي سړی نه دی، څومره غټ سړی دی. په پیغمبرانو پسې په دویم نمبر غوره انسان د ځمکې په دې مخ هغه دا سړی دی. نو د کور نه بهر یو شور جوړ شوی، چا وی امیر المؤمنین ښه دی، چا وی نه خبره د یرې ده، چا وی داسې، چا وی ده. بیا طبیب راوستی شو چې هغه د امیر المؤمنین معاینه وکړي، ویې ګوري، څه دوایي وله ورکړي. د هغې نه بعد بیا اوږده تفصیلي خبره ده چې څه چل شوی او څه چل نه و شوی. دا به پرېږدو روان نشست روان درس ته، چې تاسو ورته هم شوق کیې. نو خبره به موږ د دې ځای نه شروع کوو چې امیر المؤمنین کله کور ته بوتلی شو، نو طبیب چې راغی، طبیب څه چل کړی و، او د دوایي په هغه باندې څه اثر کړی و که نه و کړی. په دغه ټیم کې هغه څه وصیتونه کړي، د خلکو څه حالاتو، په څه طریقې سره د امیر المؤمنین نه ساوتی و، او بیا څنګه ښخ کړی شو د عایشه رضی الله عنها په کوټه کې، د مؤمنانو په هغه ورځ څه حال و، مدینه کې څه حالاتو. دا ټول تفصیل به انشاءالله پر روان درس کې ذکر کوو که الله ژوندي وساتلو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.